د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو هلمند کې د سکون رسنیز ګروپ څخه لیدنه وکړه. سکون رسنیز ګروپ چې د شاوخوا 2 کلونو راپدې خوا په هلمند کې په فعالیت پیل کړی چې رادیو یې تر 15 ساعته پورې بیلابیل نشرات وړاندې کوي چې اسلامي، کلتوري، ټولنیز، ادبي، سیاسي، تفریحي، معلوماتي، زراعتي او هر اړخیزې خپرونې پکې شامل دي. تیره ورځ چهارشنبه د 1400 لومړي هجري شمسي کال د قوس د میاشتې په 14مه نیټه د هلمند ولایت مقام مطبوعاتي مسؤل او د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات امیر مولوي محمد قاسم ریاض د نوموړي رسنیز ګروپ څخه لیدنه وکړه. هلمند کې داسې مهال د سکون رادیو د ادارې څخه د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو لیدنه وکړه او د همکارۍ ډاډ یې ورکړ چې افغانستان کې تر اوسه ډیری محلي رسنۍ خپل فعالیت د اقتصادي ستونزو له کبله درولی او ګڼ شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بې دندې سوي دي. د دوی د خبرونو څخه ډیر زیات خوشحاله یو. خبرونه و همدارنګه د دوی هغه خپرونې چې وي هغه د ډېر حده پورې د ولس او د خلکو دپاره ګټورې وي. د دفاع وزارت وايي د تخنیک ټیم له لوري په لسګونه رادیې مختلف النوع وسایل او وسایط ترمیم او فعال سول. دغه وزارت زیاتوي په دغو وسایطو کې 14 رادیې حموي ټانګونه، 10 رادیې ضربتي ټانګونه، 15 رادیې انټرنیشنل موټرونه او 10 رادیې امبولانس موټر شامل دي. توماس ویست په متحده عربي اماراتو کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي چې په دوبۍ ابوظبي کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون له افغان سیاسي شخصیتونو سره کتلي دي. ویست ټویټ کړی خوشحاله دی چې کرزي له افغانستان څخه بهر په سفر کولو بریالی سو. د ایمرجنسي روغتون دفتر وایي څه باندې 9 میلیونه افغانان له لومړنیو روغتیایي خدمتونو برخمن سوي. دغې ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼې لیکلي دوی په افغانستان کې د لومړنیو روغتیایي خدمتونو اولنی مرکز 23 کاله مخکې پرانیست، خو اوس په افغانستان کې د لومړنیو خدماتو او اساسي خدماتو د هغو مرکزونو شمیر تر 40 اوړي چې ایمرجنسي چلوي. جرمني په مدیترانې سمندرګي کې تر 10 زیات پناه غوښتونکي ژغورلي دي. د جرمني یو بنسټ وایي د دغه هیواد یوې ژغورونکې کښتۍ د مدیترانې سمندرګي په مرکزي برخه کې تر 10 زیات پناه غوښتونکي ژغورلي دي.